قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لسم درس را ورسیدو او لسم درس دا د نون ساکن او مشدد نون، ساکن او مشدد نون یا نون ساکن او نون مشدد. تیر درس کې د میم ساکن او د میم مشدد خبره وشوله، نو لسم درس دا نو دلته اوس نو دواړه بیل کړي دي، لکه نون ساکن او مشدد بیل او میم ساکن او مشدد بیل. نو تاسو د نون ساکن د شکل سره او نوم سره آشنا استه چې نون خو نون ده، ساکن نون هغه نون ته وایي چې هغه باندې جزم وي، او مشدد نون هغه نون ته وایي چې هغې باندې تشدید وي یا شد ور باندې وي. نو د هغې فرقونه، د هغې د ادا تلفظ هغه ټول شیان انشاءالله واضح دي. راځو مستقیما د جمال القرآن متن ته راځو. دلته لیکي چې د شپږم درس په شروع کې مې لیکلی وو چې تنوین هم په ساکن نون کې داخل ده، تنوین هم په ساکن نون کې داخل ده، ځکه په تنوین کې نون پروت ده، په تنوین کې نون پروت ده. نو دغه نون عمدي دپاره د سره یو ځای شوی دی چې دغه نون ساکن او تنوین حکم یو کیږي. لکه چې موږ په حمزه باندې دوه زبرونه راولو یعنی تنوین، نو ان بشي، او که چې نون ساکن نه مخکې حمزه راوصل شو نو هغه به هم ان شي. نو دواړه تلفظ یو شی ده، نو ځکه احکام هم یو ذکر کړي دي، یو ځای راوستي دي نون ساکن او تنوین. وایي تفصیل دپاره وایي بیرته شپږم درس ته مراجعه وکړئ، هلته وګوري. مګر دلته په دې قاعده کې ساکن نون تر څنګ د تنوین نون هم د اسانۍ دپاره اخیستل کیږي چې تاسو ته موضوع واضح وي چې نون ساکن او تنوین احکام یو دي، ځکه تلفظ هم یو د همدې وجې نه احکام هم یو دي. چې احکام یو دي نو دلته عملا قواعد ته را داخلیږي. په دې درس کې اوله قاعده ده د نون مشدد. دی وایي که نون مشدد وي، قانون مشدده وي، هر رقم تلفظ چې به تاسو کولی شئ، نو غنه به پکې ضروري وي. لکه څنګه چې په میم ساکن کې غنه ضروري وه، او نون ساکن کې هم غنه، البته نون مشدد کې، نون مشدد او په میم مشدد کې، میم مشدد کې هم غنه ضروري وه، نو په نون مشدد کې هم غنه ضروري ده، ځکه چې د غني حروف همدا دوه دي، د غني حروف همدا دوه دي. او بیا په نورو حالاتو کې بله قاعده ورسره موجوده وي، خو بیا ورسره معل غنه ورسره حسابیږي. خو د تشدید په حالت کې بله قاعده نشته، د تشدید په حالت کې یوازې غنه ده. یعنی مطلق که سوال داسې کېږي چې غنه چیرته کېږي، غنه په نون او میم د تشدید په حالت کې، نون او میم د تشدید په حالت کې دا غنه ده. اوس که هلته صحیح ده چې اخفا سره هم غنه شته، ادغام سره هم غنه شته، اقلاب سره هم غنه شته، هلته غنه ضمني ده. خبره ورسېدلی؟ هلته اصل قانون یا اخفا وي یا ادغام وي او یا اقلاب وي. بیا موږ وایو چې اخفا خو پنډکی هم ورسره ده مع الغنه، یعنی هلته اصلي قاعده بله ده، دا ورسره ضمني ده. او د تشدید په حالت کې دلته اصل قانون چې ده نو هغه د غنې ده. یعنی یو ځای کې اخفا کېږي ته هلته نشي ویلی چې دلته یوازې غنه ده، ځکه اصل قانون هلته وایي چې اخفا مع الغنه ده. که اخفا ووایې اخفا نو مع الغنه ورسره خپله راځي، ځکه بغیر د هغه نه ممکن نه ده، ځکه هلته موږ دلته اخفا ده، دلته اقلاب ده، دلته ادغام ده. نو دلته بل نوم ته اخیستلی نشي. یعنی مطلقي که ساده یوازې د غنې ذکر کیږي، ستاسو ذهن باید فوراً دې خبره ته ورسیږي چې نون او میم خو مشدد.
الته به یوازې غنه وي او په نورو کې به دا غنه دوهم سوره اصل قاعده و پکې بله موجود وي دا به ورسره ضمني وي. دلته هماغه خبره کوي چې هر کله چې نون مشدد وي او نون هم مشدد وي نو دلته غنه به پکې ضروري وي او د میم مشدده په شان به نون ته هم په دې حالت کې څه شی وایو حروف غنه یا حرف غنه. د حرف غنه څنګه چې میم مشدد د غنې حرف نو نون مشدد هم د غنې حرف ده. دې دپاره وایي نه هم درس لومړۍ قاعدې ته بیا مراجعه وکوئ که نه هلته د دې څخه تذکر یې کړی ده. نو اوله قاعده خو دا شوه چې هر کله نون مشدد وي نو غنه پکې ضروري وي. دوهمه قاعده کې وایي د ساکن نون او د تنوین څخه وروسته له حلقي حروف څخه کوم حرف راشي نو هلته به د نون اظهار کوو. یعنی عملا داخل قواعدو ته داخلیږي اظهار په دا دی چې اظهار تعریف شي اظهار څه ته وایي حالات څو دي مستقیما قاعدې ته ځي وایي چې کله نون ساکن یا تنوین په قرآن کریم کې راغی او د هغې نه وروسته حروف حلقي راشي نو دغه ځای کې بیا موږ څه کوو اظهار به کوو. دې اظهار ته به څه ویلی کېږي اظهار حلقي به ورته ویلی کېږي لکه دې مثالونو کې چې ذکر شوی دی لکه انعمت کې نون ساکن نه وروسته عین حروف حلقي ده اظهار کېږي. سواء علیهم سواء کې تنوین ده او تنوین نه وروسته عین ده یعنی په دواړو ځایونو کې عین ده خو یو ځای کې د نون ساکن نه وروسته عین ده او بل ځای کې د تنوین نه وروسته عین ده. نو دغه شان ځایونو کې اظهار کول دا اظهار ته بیا اظهار حلقي وایي. نو حروف حلقي خو تاسو ته معلوم ده چې څو حروف دي ټول 6 حروف دي او په دې دلته کوم بیت دغه شعر د په دې کې راجمع شوی دی حلقي 6 حروف دي ای نور عین حمزه بای لیکلی حمزه ها او حا او خا او عین او غین. دا اصل کې دا شعر په فارسی کې ده خو دوی پښتو ته راړولی ده نو ها نه با جوړ کړی حرف حلقي 6 بوت ای با وفا حمزه ها و عین و حا و غین و خا هلته داسې ده نو یو ځای کې نور عین هم پکې شته بیا حا و خا و عین و غین. برحال دې کې زموږ څه مطلب نه ده شعر سره کوم چې ده خبره پکې د حلقي حروف راجمع کول دي نو چې هر کله د نون ساکن او تنوین نه وروسته حروف حلقي راشي نو هلته به اظهار کېږي او دې اظهار ته اظهار حلقي وایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.